د اوربشو ډوډۍ څه ګټې لري؟ څنګه وزن کموي؟ د کومو ناروغیو مخنیوی کوي؟ د سپینې او غنمو له ډوډۍ سره فرق څه دی؟ په دې ویډیو کې راسره اوسئ. سلامونه ګران دوستانو، هیله ده جوړ او روغ اوسئ. په افغاني ټولنه کې وچه ډوډۍ د دسترخوان یوه ډیره مهمه برخه ده او زموږ ستاسو خلک وچه ډوډۍ همیشه استعمالوي، خو په زیاته اندازه سپینه ډوډۍ استعمالیږي چې هغه ډیر تاوانونه لري او د چاغښت او ځینو ناروغیو سبب کیږي. خو نن د اوربشو د ډوډۍ په هکله خبرې در سره کوم، د هغه ګټې درته وړاندې کوم او هغه مریضي چې د اوربشو د ډوډۍ په خوړلو سره تاسې مخنیوي کولی شئ، د هغه په اړه ستاسو سره بحث کوم او معلومات درکوم. د اوربشو ډوډۍ په زیاته اندازه انرژي لري او هغه دوامدار انرژي چې ژر نه خلاصیږي. بله خبره دا ده چې د اوربشو ډوډۍ د پروټینونو او د بي ویټامینونو، کلسیم او اوسپنې یوه ډیره غني منبع تشکیلوي چې همدا سبب کیږي چې تاسو د ورځې په جریان کې په زیاته اندازه انرژي ولري او په عین حال کې د اوربشو ډوډۍ د چاغښت مخنیوی کوي، ځکه چې د اوربشو ډوډۍ ژر نه هضمیږي او تاسو ته ډیره انرژي نه درکوي تر څو د هغه څخه چاغ سي. دوهم، د اوربشو ډوډۍ په زیاته اندازه فایبر لري چې همدغه فایبر د دې سبب کیږي چې ستاسو د وینې کولېسترول کم سي او په کنټرول کې اوسي. ورسره په څنګ کې د اوربشو ډوډۍ ستاسو په بدن کې د انسولین ترشح زیاتوي، یعنی ستاسو بدن په زیاته اندازه انسولین تولیدوي تر څو وکولی سي ستاسو د وینې بوره یا شکر په نورمال حالت کې وساتي. دریم، د اوربشو ډوډۍ د قبضیت مخنیوی کوي. په زیاته اندازه فایبر د اوربشو په ډوډۍ کې د دې لامل کیږي چې تاسو د قبضیت مشکل حل اوسي او ستاسې د کولمو دیوالونه همیشه پاک واوسیږي. څلورم، د اوربشو ډوډۍ په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه کلسیم، اوسپنه او د بي ویټامینونه لري چې همدا د دې باعث ګرځي چې ستاسو هډوکي همیشه قوي واوسیږي. څېړنو ثابته کړې ده چې هغه ماشومان چې هډوکي کمزوري او دوی ته د اوربشو ډوډۍ ورکول سي، په مرور د زمان سره د دوی هډوکي ډیر قوي جوړیږي. پنځمه ګټه یې دا ده چې د اوربشو په ډوډۍ کې ځینې معدنونه یا منرالونه موجود دي چې هغه د وریښتانو د ژر سپینېدو مخنیوی کوي. نو د اوربشو ډوډۍ باید په منظم شکل سره په روزانه ډول د خپل غذا برخه وګرځوئ او د سپینې ډوډۍ پر ځای استعمال کړئ تر څو د چاغوالي سبب ونه سي، ستاسو کولېسترول کنټرول وسي، ستاسو هډوکي کنټرول وسي او ورسره مو د وریښتانو د سپینېدو خطر کم وي. د اوربشو د ډوډۍ عمده ګټه دا ده چې د اوربشو ډوډۍ ژر نه هضمیږي او ستاسې و بدن ته د ورځې په جریان کې په نورمال ډول انرژي ورکوي او همدا باعث کیږي چې ستاسو وزن کنټرول واوسیږي، ستاسو کولېسترول کنټرول واوسیږي او ستاسو د وینې شکر یا بوره کنټرول واوسیږي. ډیره مننه، خدای مو جوړ لره.